واه د ISI مشر راغی کابینه یې جوړه کړه، اوس یې صدر اعظم ټول شموله حکومت راته جوړوي. دا چې څنګه دا کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ او له هر څه مخکې یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر لیدونو وروسته یې اوس له طالبانو سره د ټول شموله حکومت په اړه بحثونه پیل کړي دي. عمران خان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یې په دې اړه اوږده بحثونه کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده په دوشنبې کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو له مشرانو په ځانګړي ډول د تاجکستان له مشرانو امام علي رحمان سره تر اوږدو بحثونو وروسته ما له طالبانو سره د یو ټول شموله افغان حکومت په اړه خبرې پیل کړي دي چې تاجک، ازبک او هزاره پکې شامل وي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې تر 40 کلن تاوتریخوالي وروسته دا ټول شمولیت د باثباته افغانستان تضمین کوي. هغه ویلي دي چې ټول شموله حکومت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه هم دی. د طالبانو 33 کسیزه سرپرسته کابینه د روانې وږي میاشتې پر 14مه نیټه اعلان کړه چې ټولې څیرې یې د طالبانو غړي او یا ورپورې تړلي کسان دي او په ټول شموله حکومت باندې د نړیوالو ټینګار برعکس له طالبانو پرته بله څیره اقلیتونه او یا ښځې د دوی په کابینه کې نه دي شاملې شوي. ملا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت رئیس الوزرا، ملا غنی برادر او ملا عبدالسلام حنیفي یې لومړي مرستیالان دي. په نوي حکومت کې ملا امیر خان متقي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر ټاکل شوی دی. دا ټول کسان د طالبانو د اسلامي امارت مهم اشخاص دي. طالبانو تر دا مهاله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. د عمران خان دغه خبرې تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل نظریات راته په کومنټ کې ولیکئ او د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا لا مو مل شه. د خدای پامان.